یې جټان پس پوهېږم نه او مولیان چې د جومات کې مولا د جومات نه ځي نو هغې کې د تبلیغي لاس وي تبلیغیان ورسره اختلاف وي نو علماو سره مخالفت پرېږدئ دا به ستاسو دپاره ډېر نقصاني شي. قاري صاحب موجود وي او یو امیر صاحب مخکې کېږي مشر دی جمع ته نو آیا د ده دا مخکې کېدل څنګه دي؟ دا امیر صاحب ولې مخکې کېږي؟ دا ځکه مخکې کېږي چې د قاري صاحب کې څه کمی بیشی وي نو دا کمی بیشی د قاري صاحب د ځانه وباسي چې قوم په ده باندې اعتمادي د سره یې مینه وي دی دومره کامل او جامع انساني چې خلک یې قدر او احترام کوي چې یاره ده کې څه کمی بیشی نشته نو خلک په تا په شوق باندې مخکې کوي خو چې نه تا کې شل سوري دي نو خامخا به خلک ستانه نفرت کوي او مانځه ته به دې نه مخکې کوي یو جټ سړی مخکې کېږي د تبلیغي څه حیثیت دی چې هغه تا نه مخکې کېږي خو کمزوری تا کې دي نو ته خپلې کمزوری وباسه او بل تبلیغي حضراتو ته وایو چې ته مخکې کېږي تبلیغي صاحب د قرآن حافظ دی نو ته هغه کې هغه کمې کمزوری دي هغه نظر انداز کا هغه له چې خدای دا لوی صفت ورکړی د قرآن دا ډېر دی حضرت عمر رضی الله عنه ګوره د تبلیغ نصاب کې دوی هر وخت وایي فضایل اعمال کې چې پیغمبر حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ کا یو صحابي د گورنر نه تاسو کو چې تا په خزانه باندې څوک مقرر کړی دی کدا عہده دی دا چاله ور کړی دا وې دا فلان کیلا نو هغه خو غلام دی هغه د قرآن ماهر دی نو خاموش پاتې شو وګوره نو خیر دی دا قاری صاحب که کمزور دی څه کمی بیشی دی هر څه چې دی خو قرآن دی ورسره نو دا قرآن ډېر لوی عزت دی نو دا د خیال ساتئ تاسو مه مخکې کېږئ تبلیغیانو ګوره هر ځای کې چې په جوماتونو کې جګړې دي هغه د امام او د تبلیغي دي تبلیغیان لږه ګزاره کوئ یې جټان پس پوهېږم نه او مولیان چې د جومات کې مولا د جومات نه ځي نو هغې کې د تبلیغي لاس وي تبلیغیانو ورسره اختلاف وي نو علماو سره مخالفت پرېږدئ دا به ستاسو دپاره ډېر نقصاني شي دا به ستاسو د تبلیغ دې سره بدنامېږي دا ډېره پاکه لار ده ښه لار ده او ډېر زمونږ د اکابرو یو طریقه ده نو چې هغه ستاسو د وجې نه خرابېږي تاسو د علماو نه د قاریانو نه نفرت کوئ او یا دغسې د بې علمۍ د وجې نه د مولا او هغه کې بدی مه ګورئ د هغه خوبو ته وګورئ چې یاره ده کې څومره خوبی دي د علم کړی دی ده چې دی نو قرآن خدمت کړی دی قرآن خدمت کوي لګیا دی دا ټولې خبرې نورې نظر انداز کړي چې هغه کې کمې کمزوری دي تبلیغیان د گزاره وکړي لږه هر جومات کې د تبلیغي او د امام جګړه ده نو دا تاثر ختمول پکار دي خپل منځ کې ښه تعلق ساتئ مونږ ټول د یو کښتۍ سواره یو نو بیا ولې چې دی نو اختلاف کو اختلاف مه ساتئ. صحیح حضرت جان صاحب